وای په ښځه باندې به چېرته هم اعتبار نه کوي. مشران وایي ښځه ولېږېده په واتساپ کې خپل خاوند بلاک کړو د بل کس سره وتښتېده. یار مشران دا خبره کوي که نه، وایي په ښځو باندې به چېرته هم اعتبار نه کوي. ویډیو راس لږه مکمل وګورئ دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده. داسې سره په اخره کې وایم ملګرو داسې وه که نه چې یو کس دی هغه واده وکړو، چې کله یې واده وکړو نو هغه ښځې ورته ویل که نه ویل ما انګلینډ ته ولېږله، خو د خاوند یې ورته ویل که نه چې زما سره پیسې نشته دی او زه به تا ولېږم، خو چې کله زما سره پیسې رالې، خو دې ښځې چې ده نو ډېر زیات اصرار کولو او ډېر زیات د خپل خاوند تنګ کړو چې ته ما خامخا انګلینډ ته ولېږه او ته ما انګلینډ ته په ویزټ باندې خامخا ولېږه. ملګرو نو د خاوند یې ولېږېد که نه، خاوند یې ډېر زیات غریب و نو هغه ولېږېد که نه د خپل ملګرو نه پیسې راواخیستلې او ویل چې زه د خپله ښځه چې ده نو انګلینډ ته ولېږم. ملګرو نه پیسې راواخیستلې او د خپله ښځه چې ده نو دا په آخر کار چې ده نو انګلینډ ته ولېږله او دا چې کله انګلینډ ته ولېږله که نه نو د ښځې او د خاوند به د یو بل سره رابطه کوله به یې کوله په مخه باندې د یو بل سره به یې ګپ شپ لګاوه، او چې وخت تېرېده نو د ښځې چې ده نو د خپل خاوند سره به ګپ شپ چې ده نو کمولو. کله به یې د میسج جواب نه ورکاوه، کله به یې ویل زه بیزي یم په دې ټیم کې زه مصروفه یم، د ښځې به ورته دا بهانې کولې. په اخر کې دا شول که نه د خاوند هم شکي شو چې زما دا ښځه څه کوي که نه، دا ولې اوس ما له ریپلی هم نه راکوي، ما د میسجونو جواب هم نه راکوي. ملګرو نو هغه ولګېد که نه خپل نور ملګرو ته چې دی نو رینګ وکړو، هغه ته یې ویل که نه زما ښځه دغلتې ده او دا دغلته څه کوي چې دا ما له ریپلی نه راکوي او دا وزګاره نه ده، دا څه کار کوي. نو هغه ورته ویل که نه ملګري چې ستا ښځه چې نن دلته د هوټل کې چې ده نو د یو کس سره ناسته ده، خو خوشحاله زندګي تېروي او ښه برابر ده. دغه نه پس چې نو خاوند چې دی نو د خپل ښځې ته یې میسج وکړو ویل ته خو ما دې له نه یې درلېږل چې ته لاړه شه او د نورو کسانو سره چې دی نو هغه سره کښېنه او زما سره بې وفایي وکړه. نو په دغه ټیم کې دا ښځه غوسه شوله که نه او ورته ویل چې ما ته په دې چې دی نو میسجونه نه کوې او په هغه ټیم کې چې دی نو د خپل خاوند چې دی نو دی یې بلاک کړو. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر غټ عبرت دی په ښځه باندې به چېرته هم اعتبار نه کوي، ښځه خپل خاوند له څنګه دوکه ورکوي که نه، تاسو سوچ هم نشئ کولی. بله خبره چې ټولې ښځې یو شان نه وي ګورئ ښه، هسې نه چې تاسو وایئ چې ټولې ښځې یو شان دي، ځینې داسې ښځې وي که نه چې هغه د ښځو هغه نورې ښځې چې دي نو هغه هم بدنامي کوي او ځینې ښځې پکې ښې هم وي. ملګرو د دې ویډیو مطلب او مقصد دا دی چې په ښځو باندې به اعتبار نه کوئ، هسې نه چې تاسو په ښځې باندې اعتبار کوئ او هغه ستاسو سره داسې دوکه وکړي چې ستاسو ټوله زندګي بیا تباه او برباد شي. نو دا ویډیو ټولو ملګرو ته شیر کړئ که نه، چېرته هم په ښځه اعتبار مه کوئ، کوشش کوئ که نه ځینې ښې ښځې پکې هم وي په زندګۍ کې، خو ځینې داسې وي که نه چې هغه د اعتبار قابل نه وي.